وطن واګدارانو، خدای او قرآن ته وګورئ چې د خپل ولس سره ظلم مه کوئ. خدای پاک چې تاسو ته هغه نعمت درکړی دی چې هغه خدمت د تاسو نه واخلي او تاسو ور باندې لوړې درجې لاسته راوړئ، د هغې سره لوبې مه کوئ. د خدای د نعمتونو سره او د خدای د هغه نظام سره چې خدای پاک ته خوښ دی او د خدای نظام دی، هغې سره لوبې مه کوئ. هغې سره لکه د ماشومانو په لغتو یې مه وهئ، تر څو پورې چې زمونږ نارینه او میرمنې عصري تعلیم لاس ته رانه وړي، زده کړې ونه کړي، نه به وطن آباد شي، نه به ولس آباد شي. ډېرې ساده بیلګې به زه درته وایم د کلیوالو په ژبه. موږ کلیوال خلک یو. تاسې وګورئ که چېرته موږ او تاسې زموږ او ستاسې خویندې همداسې بې زده کړو پاتې شي، په ډېر لږ وخت کې ټوله ټکنالوژي، ټول دفتري کارونه، ټول د ډاکټرانو چې کوم کلینیکونه دي، کوم روغتونونه دي، ګورئ زموږ او ستاسې نیمه ټولنه چې دا خویندې دي، میرمنې دي، ماشومان دي، دا به د دوی سره داسې ظلم وي چې په نړۍ کې به نه وي شوی چې موږ او تاسې د دې سره وکړو. آیا دوی به ناروغه کېږي؟ نه. آیا دوی به ډاکټر ته اړتیا نه لري؟ آیا دوی انسانان نه دي؟ آیا دوی به دفترونو ته نه ځي؟ آیا دوی به پیژندپاڼه نه غواړي؟ آیا دوی به ټاکنې نه کوي؟ آیا دوی نور د ژوند حق به نه لري؟ دوی به موږ د څارویو په شان په کور کې کېنولي او بس خلاص، نور به څه نه وي. عزیزانو په لیاز د خدای وخت ډېر زیات ونیوه، د 2 کاله نه زیات شو، خو که موږ او تاسې همداسې د خپل ولس سره همداسې ظلم چې په نړۍ کې نه ده شوی وکړو، په ډېر لږ وخت کې به موږ او تاسې د همسایګانو غلامان یو. په چوکیو باندې، په دفترونو کې، په روغتونونو کې، په هر ځای کې پیژندپاڼه چې ورکوي نننۍ ټکنالوژي، دوی کې به موږ ته څوک ناست وي، موږ ته به ګاونډیان ناست وي او موږ به لکه د څاروو څه چې وایي هغه به راباندې کوي. عزیزانو په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن چې نور د دې خپل اولس سره ظلم مه کوئ، په ځانونو باندې رحم وکئ، د خدای په دې قرآن باندې رحم وکئ، ظلم مه کوئ. کني خدای پاک سره هر څه آسان دي. تیر وخت مو په هیر نشي، 2 کاله مخکې وخت مو په هیر نشي چې په ډېر لږ وخت کې ډېر رزیل کافر راغی او موږ یې داسې لکه د چرګوړو د خپل وطن نه اپلو دې پلو وشړلو، هغه خلکو ته کینولو چې هغوی ته چې خپې ودربئ درنه تښتي. لیکن موږ د هغوی لاندې 20 کاله ژوند کوو، لا یې هم کوو. دا زموږ او ستاسې خپلې تېروتنې وې. که د هغې نه موږ او تاسې سبق حاصل نه کړو، څه لاس ته رانه وړو، نو دا به زموږ او ستاسو خپله تېروتنه وي او خدای پاک به بیا ونه بخي. د خپلو خویندو سره، د خپلو ولس سره، د خپلو بچیانو سره، د خپلې خاورې سره ظلم مه کوئ، خیانت نه کوئ، او دا به په لوی لاس ډېر لوی خیانت وي چې موږ او تاسې د علم دروازې، د تعلیم دروازې بندې کړې وي او موږ او تاسې چاته کینو؟ همسایګانو ته کینو چې کله په ګېډه درد یم بیا به ګاونډ ته منډې وو، په زرونو روپیو به ویزې اخلو، هلته به ځو او په بندرګاو باندې به ذلیل کېږو، خوارېږو به. عزیزانو په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن چې بس کئ نور. شرم حد لري، تېروتنې حد لري، ناپوهیانې حد لري. موږ او تاسې د حد نه نور واوښتو، په لیاز د خدای نورې بس کئ. الله مو ښاد و آباد لره. زما د زړه درد دی چې تاسو سره شریکوم.